د ازموینې د ملي ادارې سره د کانکور ازموینې لپاره د نویو سیستمونو فعالولو په مخه ترکیه هیواد نوې همکاری پیل کړه. تجربه 50 ساله در قسمت اخذ امتحانات داره، در حالی که اداره ملی امتحانات شما شاهد چند هستند که بعد سال 2018 پابرسه وجود گذاشته و فعالیت های خود شروع کرده. طبعا تعداد امتحانات، نوعیت امتحانات و همچنان مشخصات امتحاناتی که در ترکیه اخذ میشه شاهد شما در تمام دنیا هستیم که یک سیستم پیشرفته با امکانات بسیار وسیع دارند. اداره ملی امتحانات از اونها خواهش کردن تا بتونه که اگر مکمل سیستم ما نمیتونیم اینجا داشته باشیم، حداقل اونمو قسمت را بر ما مهیا کنن، قسمت را با ما کمک کنن که بتونیم ما مشکلات فعلی که در سیستم های امتحانات یا در امتحانات جدیدی که بر ما رونما میشه ما بتونیم از اون مشکلات جلوگیری کرده باشیم. د ازموینې د ملي ادارې مسؤلین وایي که څه هم د کانکور ازموینې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ مثبت بدلونونه او اسانتیاوې رامنځته شوي، خو بیا هم په ځینو برخو کې اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي ترڅو د وخت د غوښتنو سره سم د نړۍ د نویو او پرمختللو سیستمونو سره سمبال شي. او په دې برخه کې ترکیه هیواد خپل سیستمونه په ښه توګه عیار کړي چې په افغانستان کې به هم د هغوی له تجربو ګټه واخلو او د کانکور ازموینې سیستم به نور هم په ښه توګه عیار کړو. مترقی نظام دوی لاره چې په هغه کې مختلف وزارتونه داخلو او د انسان تماما زندگی داسې منظم کړي و چې ډېر سہولتونه په هغه کې مسته راغلي نو په هغه فکر باندې اوس چې کوم دا مشران دلته راغلي دي هم په همدغه فکر باندې چې دلته هم دغه سیستم عیار شي چې په هغه کې د علمي کدرونو هغه زندگی ډېره منظم او په هر وخت کې د یو چا د تشخص په پیژندلو کې اسانتیا مخې ته راشي. د دې وجه نه د مختلفو وزارتونو نه دلته نمایندګان راغلي د هغې نه هم موږ مننه کوو او دا به ډېره مفیده واقع شي انشاءالله او دا به د افغانستان د ترقۍ او د ابادۍ لپاره به یو مؤثر کردار وي. د ازموینې د ملي ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کانکور ازموینې کوم سیستم چې په افغانستان کې کارول کیږي د هندستان هیواد د ازموینې د سیستم سره عیار دی چې له دې وروسته به دغه چارې د ترکیه هیواد د ازموینې سیستم ته بدلون ومومي او زیاتې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي. سیستمی که فعلا منحصر به علوم امتحانات صنف 12 بود که ما تانستیم میره برای مسائل دیگه استفاده کنیم، این سیستم هندی را تبدیل کنیم به سیستم ترکی و وعده سپورت همیشگی و امرجنسی را هم بر ما داده. مسؤلین وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 25 ډوله د کانکور ازموینې سیستمونه کارول کیږي او حال دا چې په ترکیه هیواد کې تر اویا پورې د ازموینې سیستمونه شتون لري چې له دې وروسته به په افغانستان کې هم د ازموینو په برخه کې عملی شي. اکمال تخصص شورای طبی اصلاحات اداری است، بحث‌های مسلکی است، بحث‌های سپورتیو است. تمام از این بحث‌ها را ما امتحانات را گرفتیم. اینا می‌خواهند که ولی مشکل در چی است که ما بر هر امتحان باید ما یک سیستم جداگانه ایجاد کنیم و به اصطلاح سیستمی که داریم کاپی زور برای امتحان داشته باشیم. حالا با کمک از اینا ما می‌خوایم که همزمان ما بتونیم چندین امتحان داشته باشیم و هر امتحان بر خود رهبری شود. د یادونې وړ ده چې د امتحانونو د ملي ادارې له لوري د کانکور په ازموینه کې د پام وړ مثبت بدلونونه رامنځته شوي او په بیلابیلو برخو کې په ښه توګه د فساد مخنیوی شوی چې د ترکیه هیواد د دغه نویو همکاریو سره به نور هم د کانکور ازموینې په سیستم کې ښه والی رامنځته شي.